د الممتحنه مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان شپږمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هو کسانو چې ایمان مراوړای دی که تاسو زما په لار کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریخه او له کورونو څخه وتلی نو زما او خپل دښمنان دوستان منیسي. تاسو له هغوی سره دوستانه اچوي په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسو ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپل تاسو صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسو په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسو په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږي په داسې حال کې چې تاسو په پټه کوي او چې په ښکاره کوي په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې له تاسو نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بېلارې شو. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. د هغو چلن خدا دی چې پر تاسو بریالي شي نو د تاسو سره دښمني وکړي او په لاسونو او ژبو سره درته آزار درکړي. هغوی خو دا غواړي چې تاسو د هم په یو ډول کافر شئ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ به نستاسې خپلوي څه په کار درشي نستاسې اولادونه په هغه ورځ به الله ستاسې ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسې د عملونو لیدونکی دی. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ستاسو لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یو غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسو نه او ستاسو له دغو معبودانو څخه چې تاسو د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بیزاري. موږ له تاسو نه منکر شوي او زموږ او تاسو ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یو الله ایمان را نه وړئ. خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي. او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې زموږ پروردګاره پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه
او همدا ستا حضور ته بیا زمونږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای زمونږ پروردګاره مونږ د کافرانو د آزمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زمونږ پروردګاره زمونږ له ګناهونو څخه راتېر شه بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتنې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د همدغو خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلن کې ستاسو لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمن وي. کله دین څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې استعار شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لری نه ده چې الله یو وخت ستاسو او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسو دښمني راخیسته ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخښونکی مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تاسو له دې خبرې نه منع کوي چې تاسو له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسو له خپل کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکی خوښوي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چې کومې خبرې نه تاسو منع کوي هغه دا ده چې تاسو له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسو سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسو له خپل کورونو نه ویستلي یې او تاسو په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. یا کله چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي. د هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی وو هغه هغو ته بیرته ورکړئ او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسو څه ګناه نشته کله چې تاسو د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسو په خپل هم کافرې ښځې په خپل نکاح کې مه ساتئ. کوم مهر چې تاسو خپل کافرو میرمنو ته ورکړی وو هغه تاسو بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپل میرمنو ته ورکړی وو هغوی دې هغه بیرته وغواړي.
دا د الله حکم دی هغه ستاسو ترمنځ فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون او که ستاسو د کافرو میرمنو له ماهرونو څخه یو څه تاسو ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نشي او بیا ستاسو وار راشي نو د کوم خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړي چې د هغو له ورکړو ماهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي واوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ای پیغمبره کله چې تاسو مؤمنه خځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی بل الله سره کوم شی نه شریکوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي خپل اولاد به نه وژني د خپل لاسونو په کو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړي نه راوړي یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه له بل چا څخه زیږولې وي او په کوم معروف کار کې بستانه فرمانی نه کوي له هغونه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ای مؤمنانو هغه خلق دوستان منیسي چې الله ور باندې غضب کړای دی چې له آخرت نه داسې نا امید دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران نا امید دي